سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. له 18 ساعتونو راهیسې د فاریاب پر قرغان ولسوالۍ د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وایي په دغه نښته کې چې تېره شپه نږدې 2 بجې پیل شوې یا د ولسوالۍ ته نږدې 3 پوستې د طالبانو له لوري نیول شوي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 10 طالبان وژل شوي او 12 نورې ټپیان دي او همداراز 3 دولتي سرتیر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3 نورې ټپیان دي. په کندوز کې د غیر مسؤلو وسلوالو یو قمندان چې نوید نومیږي او له تېرې ورځې راهیسې د تخار په مرکز کې په یو روغتون کې تر محاصرې لاندې و. تېره شپه د تخار پولیسو ته تسلیم شو. د تخار د امنیه قمندانۍ سرپرست عبدالرشید بشیر وایي دغه کس چې څه باندې 200 وسلوال لري په کندوز کې پر قتل او د خلکو پر ځورونې تورن دی او د کورنیو چارو وزارت په حکم سره تېره شپه تر یوې لنډې نښتې وروسته نیول شوی دی. د نوموړي په وینا په دې نښته کې یو پولیس هم ټپي شوی دی. له بل لوري د کندوز امنیه قمندانۍ وایي قمندان نوید له 6 کسانو سره یو ځای نن سهار له تخاره کندوز ته لیږدول شوی دی. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي نورستاني وایي د غیر مسؤل وسلوال قمندان پر اخلاقي فساد، قتل، له خلکو په بېلابېلو پلمو د پیسو اخیستو او د ځمکو په غصب تورن دی او له لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. ښاغلي نورستاني له نورو غیر مسؤلو وسلوالو وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کیږدي، ګنې پرته له دې به د قانون منګول ته وسپارل شي. شب تقریبا 12 بجه گرفتار میشه و 6 نفر می باشند. اینا فعلا در ولایت قندوز انتقال داده شده و تحت توقیف پلیس قرار دارند. ما با تمام قماندانان مسلح غیر مسئول اخطار میتیم که هرچی عجلتر سلاح خود به زمین بگذارند. در غیر آنچه که هدایت مقامات ذی صلاح است اقدام خواهد شد. په فراه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 14 طالبان ووژل شول. دغه عملیات تېره ورځ د پشکو ولسوالۍ په اور او انجیران سیمو کې د یادې ډلې پر پټنځایونو ترسره شوي دي. د فراه د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي په دې بمباریو کې د سیمو اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او 11 طالبان په کندهار کې په یوه نښته کې ووژل شول. د کندهار د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه نښته تېره ورځ د شاولکوټ ولسوالۍ په ویان سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې افغان ځواکونو د طالبانو پر یو کاروان برید وکړ. د نوموړي په وینا په دې نښته کې افغان ځواکونو او د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.